دا کله اورېدلې کسان وګي بچتي دا ډرایور دی خدای پاک بچ کړی دی او دا کلندر دی ورسره خدای پاک وګوره دې حالت کې بچ کړی دی ګاډي نه حالت څنګه جوړ شوی دی او ډېر غټ ظلم شوی دی بس دا اوس وګوره ډېره غټه نقصان شوی څنګه دي تقریبا نقصان خو تقریبا نیم نه زیات نقصان شوی دی ځکه چې دا اوس په دې ځمکه راټولوي نو دا به زوړ مال په ریټ باندې خرڅوي واپس که نه او دا که اوس ته اوچتې نو په 1500-1600 پیټو کې دي کې به 500-600 پیټې به شي نو اندازتاً تقریبا څونه نقصان دی یاره دا 12-13 لاک روپۍ نقصان راځي دی څه اپیل کوئ څه ویل غواړئ یاره بس زمونږ هېڅ خواص هم نشته بس د هر سړي خپله مجبوري ده که ډرایور ته وګوري او که مالوالا وګوري که ډېرې نه شي نو کرایه نه جوړوي او که ډېرې یا شي نو به دا مسلې پکې راځي به دا ټول د قسمت دپاره دی چې مسله درته راپېښ شي د الله دپاره نو دې کې سړی بیا